الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک والولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. جناب معزز مشران علماء کرام دا اللہ دا کتاب حافظانو قاریانو صاحبانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مداحین ناطقانانو سپنگیرو نوجوانانو کشرانو عام مسلمانانو اللہ جل جلالہم زما سرا فخواگ ایمان باند خوشالکا. محترم مسلمانانو دا یو ډیر مبارک اجتماع دا چې د دې اغراض ډیر مبارک دي. هردی دا غرضنونا یو غرض اغا عظمت دے دا علماء او دا قاریانو حافظانو دا اللہ دا کتاب او بل غرض دے چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دے دا دن بعد ببل نبی نہیں. محترم مسلمانانو دا اولنے غرض دا علماء او دا حافظان او دا قرآن شریف اہل پا اللہ بانے ڈیر محبوب دے او دا اللہ پا رسول بانے ڈیر محبوب دے. د شامنا یو دوا پادریان د عیسایانو عالمان د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے را روان چھ مدینہ منورے ترا ارسیدل. مدینہ منورہ ددے مخکینم یسربو وسورتدانم ویل مکروح گردے دلیلی. مدینہ توابہ دا مدینہ منورہ دا علماء کرامو دا مدینہ منورے دا پارا پنجکم سل نمون ذکر کری دی او دا نمون دا سے مبارک دی کدا دی اولیکل او دا تب والا بانے دی اسکل پروردگار بداغت تب ختم کی.
نو پدے مدینہ منورہ پدے بانے پادریان تیرے دل دا سی آثاری محسوس کرل تفوسے وکو ویل دلتا پدے علاقہ کے خود چرتا یو بزرگ ندے پیدا شوے خلق ورطو ویل کہ دا مکی معدمینا محمد ابن عبداللہ پنام باندے یو سڑے راغلے دے او دیر خسڑے دے دا پیغمبری دعوکی کہ زو نبی آخر زمانے ما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغد انجیل شریف عالمانو اغیو تا خوبتوا کہ پدینا مبا پیغمبر پا مکہ معظمہ کے پیدا کیے گے دا اغا مہاجر زید ہجرت با مدینہ منورہ چوڑی گی نو دیو دا ملاقات دا پارا رسول اللہ مبارک لرال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ دتانا یو تپوس کو کچرت منگ لدی جواب راکو خو منگ تا پیغمبر منو ایمان در باندے راوڑو کہ جواب دے رانکو بیرت پیغمبر نوائیو اتپوس دادے چی شہادتنا خوڑیر دی پنکاہ کے خلق گواہان مقرر کے دا شہادت دے کلپ اغسطلو خرسول کے گواہان مقرر کے دا ہم شہادت دے شہادتون دیر دی خو شہادت عثمہ منتا اخایا چھ پدی شہادتون کے عظیم و شان شہادت اغا کم یو شہادت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سترگ مبارک پٹک لے سر مبارک لاند خطکلو گویا کہ چہ دا وحی پا انتظار باندے دے پا دے کہ وحی رالا رسول اللہ مبارک کا دا سورت آل عمران آیات مبارک نازل شو شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ گواہی ورکڑے دا دی خبرے چھے دا اللہ نا لائق اللہ نا غیر لائق دا عبادت نشتا لائق دا عبادت معبود چھے دینو دا صرف یو اللہ جل جلالہ دے والملائکتو او دا گواہی ملائک مرکئی وَأُولُ الْعِلْمِ او دا علم خاوندان ہم دا گواہی ورکئی دا آیات مبارک رالے دا شہادت عظمہ دے دا شہادت پا عظیم الشان مسئلہ دا کیا مسئلہ دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا وحدانیت نا پا غیر انسان مومن نشی جوڑے دلے دا بدا عقیدئی کہ لائق دا بندگئی بس صرف یو اللہ دے دا اللہ نا غیر بل الہ نشتا دا اللہ نا غیر بل رب نشتا دا اللہ نا غیر بل معبود نشتا دے شہادت کے دا گواہی چوک ورکئی اللہ جل جلالہ پدے شہادت کے دا زان سر چوک اغسطے دے ملائک دا زان سر اغسطے چے دا اغا مخلوق دے چے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون دا سترگ پر رب دا اللہ تعالیٰ نا پرمانی نکئی پاکان خلق دے نورانی مخلوق دے ملائک علیہم السلام نو ملائک دا گواہی ورکئی او دا ملائکونا غیر
خو مخلوقات ډیر سیوا دي څوک وای اتل زرا عالم دي څوک وای څلوېښت زرا عالم دي څوک وای اتیا زرا عالم دي دا انسانان صرف یو عالم دی لیکن راجح خبر دادا چې وما يعلم جنود ربک الا هو دا الله د مخلوقات لخکری دا الله د علم نه غیر د بل چا په علم کې نشته دی الله ته معلوم دی نور پته نه لګيږي ډیر زیات مخلوقات د الله تعالی دی په دې ټول مخلوقاتو کې الله تعالی تعین د چا وکړو د ملائکو او د دې پټکو والا د دې تسبو والا د دې قاریانو او د دې عالمانو تعین الله تعالی وکړو چې زه گواہی ورکوم ملائکه گواہی ورکوي او دا د علم والا خلق عالمان دا گواہی ورکوي عبد الله بن عباس فرمای چې د عالمانو د پاره د دې آیات نه بل بهترین فضیلت ما نه دی لیدلې چې عالمان الله تعالی د ځان سره په گواهی کې واغستل نو عالمان فالله ډیر ګران دي عالمان په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر ګران دي په مصر کې په یو کور کې څلور عالمان اوسېدل او د څلورو واڼو عالمانو محدثینو د هغې نامه ده محمد دا قضیه اتفاقیه ده ټول محمد نامه ده عجیبه ده محدثینو کې په محمد په نامه باندې ډېر لوی لوی عالمان دا تیر شوي امام بیهقي رحمه الله په یو ځای کې فخرن دا خبره کوي چې د محمد په نامه باندې زما شپږ شیخان او استادان کلی نوم دی مزیدار نوم دی در څلورو واڼو نوم محمد دی یو محمد ابن نصر میروزی رحمت الله علیه دی او یو محمد ابن جریر طبری رحمه الله دی او یو محمد ابن منذر رحمه الله دی او یو محمد ابن اسحاق ابن خزیمان رحمهم الله تعالی سلور لوی لوی خلق په دې کور کې دی د ځان سره د خوراک سازو سامان غیر راوړی دی نو هغه ختم شو د عالمانو دونه په سخت علم حاصل کړي چې حیران بشي امام بخاری رحمه الله په سلامت شواروس کې د بادام یو چکی یو چاغی اڅونه وړی سلامت شواروس به پدې تیرولو د علم د پاره داسې قربانیانی ورکړي دا پسټیټ د علما چې تا تناستره د ناری نوري شوګيري تیرې کړي دي سختي تیرې کړي ځان له جامې او کپڑے په خپل انځلې په خپل یې سره کړي ډېرې سختي تیرې کړي نو دا زکه د مقام خاوندان جوړ شوي چې کله دیو سره خوراک ختم شو نور خوراک د راوړلو د پاره یو کس ته ضرورت ده نو په خپل مابین کې په اختلاف او پلانجش محمد ابن نصر مروزی رحمت الله علیه هغه وایي چې دا خدمت زما حق ده زبزم په دې خوراک خسي ابل بزرگ عالم وای اسما حق دے تمشری ابل وای زکه شرم زما څلور وانا پدی په جګړه دی چې یو وای ز خدمت وکوم بل وای زبه کوم نن زما استا معاملہ الټا دا زما ما استا چې دا سکار راشي زم چې تانه خدمت والما او استاد دا کوشش چې زمانه خدمت والی
اوس بس کیږي نو جګړه پدې ختم کړه چې په ټوپۍ کې د څلورو واړو نمونه واچول او دا ټوپۍ داسې وشرنګوله او یو نومې کاغذ یې راواغستو نو محمد ابن نصر مروزي رحمت الله علیه د هغه نوم راوخاتو نو هغه خدمت له په ډېره خوشحالۍ باندې لاړې دلته د مصر بادشاه احمد بن طالون ته رسول الله مبارک په خوب کې راله وی ته خوبونه کې بادشاہ او خبر نه نن زما وارثان زما د دین پتنګان عالمانو هغه پنار او نورش پتیری د مصر په یو کور کې نار دی نور دی وګی دی تګی دی بادشاہ دتا تدری خبرې کوم یو خبر دا کوم چې دغه زما وارثان دي ورشد ډوړی بندوبس ورلا وکا دویمه درته دا ویما چې دا کم کور کې دیو دیرلی دا والا مدرسه ته جوړه کا مدرسې وته ګرانې شوې دریمه دا ده چې جیداد ورلا وقف کا چې دا هغه وقف جیداد نه دې مدرسې ته آمدن راځي چې د مدرسې اخراجات د هغې نه پوره کېږي او د مدرسې ترتیب په هغې باندې رواني درې خبرې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړې پته ولګېده چې رسول الله ته دا عالمان څونه ګران دي دا مدرسې ورته څونه ګرانې دي نو هغه بادشاہ چې راویښ شو ځان یې راورساو کور یې معلوم کو 2000 روپۍ خو یې دې عالمانو له ورکړې وایي ما ته رسول الله ویلي دي چې دې له د خوراک بندوبست وکړه دا ستاسو خوراک شو هغه زمانه کې 2000 روپۍ دا ډېرې زیاتې پیسې وي دا تقریبا د هغه درې سوا هجری خبره ده د نن نه 1100 کاله وړاندې خبره ده دا 2000 ډېر لوی پیسې او لوی دولت او د دې کور مالک پیدا کو په بیه دې دا کور واغستو او وقف یې کو مدرسې ته جوړه کړه او جیداد ورته وقف کو دا غې نه به آمدن راتلو او دا مدرسه به په هغې باندې چلیدله پته ولګېدله چې د الله په دربار د عالمانو لوی مقام دی په تمامو مخلوقاتو کې الله تعالی د ځان سره عالمان په شهادت د توحید کې واغستل او رسول الله مبارک ته دا عالمان ډېر محبوب او ګران دی چې دیو نار او نور دی نو رسول الله ورله بندوبست کوي دیو سره مدرسه نشته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورله د مدرسې بندوبست کوي پیغمبر علیه السلام په مدرسه باندې ډېر به خوشحالېدلو یو ورځ رسول الله مبارک هغه خپل مسجد نبوي ته تشریف فرما شو اصحاب صفو ځای له راغلې یو نوې ډیوه هلته لګېدلې ده دا د سلام نه چې بار ته ودي او واپس داسې راتاو شي بابي جبريل تا نو د مازیګر د بانګ نه لږ وړاندې دغه دروازه لرې کېږي کولاویږي په یو جرق په هغې خلک راشي څوک داسې ستانه شي نو دې خوا د رسول الله د خپو مبارکو ځای دی حاجي محمد امین رحمه الله تعالی هغه به دقلته ناستو او ماخوستن به په څلور کسه باندې زنګې زولې ایستو د دې ځای نه به نه وتو عاشق رسول واقعي او دی طرف ته چې تاو شي نو اصحاب صفه هغه صفه ده چې هغه اصحاب به صحابه کرام به پکې کېناستل او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی علم حاصلولو د هغې نه بعد به عبدالله بن مسعود پکې کېناستو خلکو ته به دا علم ښودلو امام مالک صاحب به کېناستو خلکو ته به علم ښودلو نو رسول الله مبارک چې د خپل جومات او مدرسې
مدرسې لراله او ډیوې ولیدله چې ډیوه پکې لګېدلې ده نو ډېر زیات خوشحاله شو چې چا ول ډیوه راوړې وه تپوس یې وکړو ویل دا ډیوه ورله چا راوړې ده نو ته ویلې شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ول پلانکي صحابي راوړې نو مې ورله واغستو رسول الله مبارک وایي کاش ارمان چې زما بے نکاح لور زما په کاله کې ما سرا وې ما به دې صحابي ته په نکاح باندې ورکړې وې سونه پی رسول الله مبارک خوشاله شو اقا خوشالي وسمدا کما او تا د علماء سره مینا کو والله چې الله په خوشاليږي کما او تا د علماء د مدرسو سره مینا کو یقینا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې خوشاليږي محترم مسلمانانو الله تعالی مونږ لرا یو لوی شخصیت را کړې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی کمنګو تاسو له الله تعالی د قیامت د ورځې پورې جون راکړي د قیامت د ورځې پورې او په سجده پریوځو او د دې نعمت شکریا ادا کوو نو موتا به دا شکریا د قیامت د ورځې پورې چې سجده ولګو نو ادا به نه کو دا شکریا چې الله تعالی مونږ تاسو لره عظیم نعمت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړی دی جبريل امين واي سبل الهدى والرشاد نقل کړي جبريل امين اغه وای زپد کائناتو کې وګرځیدلم په اسمانونو کې وګرځیدم په دې ځمکه باندې وګرځیدم د دنیا کونو ګټونو تلاړم والله کما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې بل هسته په کائناتو کې مندلي دا په مخلوقاتو کې په اول نمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک زمونږ استاد سلام دون مینا کولا تفصیل منازل العرفان لیکلی دی چې د عرفې پشپ رسول الله د امت د فار دعا وغوښتله بیا د عرفې په میدان کې دوباره را معاد کړه د امت د فار دعا کوي یو جاړي نو دا مفسر قرآن وایي چې هغه ټیم کې خدا ګنټې نه وي خدا سے 15 ګنټې آس پاس رسول الله مبارک دعا کوي د امت د فارز ما استا ګناګارانو لپاره لاسونه اوچت کړي دعا کوي دومره وجړل دومره چې د صحابه په ترس رااله نو صحابه چغې شروع کړي پر رسول الله باندې جاړي صحابه داسې چغې وکړي چې په صحابه په چغو د اسمان د ملائکو ترس رااله اسمان ملائکه چغې وای د اسمان ملائکه چغې وای هغه په صحابه باندې خفدي او صحابه چغې وای په محمد رسول الله خفدي او محمد رسول الله جاړي په امت باندې خفدي وحرالا چې د امت په حق لبدي خفن نکما رسول الله وای چې جبريل لا ارسا وواحد من امتي في النار زبتر اغه خوشاله نشم چې زما یو امتی په جهنم کې زبا الله خوشالهګم چې زما ټول امتیان الله تعالی د جهنم نه روباسي بچي کې جنت ته بوسي دون مینا محبت زمون استاد سره محترم مسلمانانو ما او تابم دا غپنا موس باندې ځان قربانو او الحمدلله دقه صدقه دا مساله دا څنګه د بخاری شریف حدیث ته چې لا یؤمن احدکم حتا اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین دلتا عالمان مختلف توجیحات کئی چرا ایمان نا مراد کمالی ایمان دے دا علماء پہ پوئیگی یاد دی مننا کم یومنا مراد دا مننا آغا حب عقلی دا غدا مراد دا کل دی طرف کی تاویل کئی کل دی طرف کی تاویل کئی زمان استاد محترم شیخ المشایخ
شیخ ادریس صاحب حفظه الله ورعاه هغه به ویل چې شبیر احمد عثماني رحمه الله دا یو تعبیرم نه کوي لا یؤمنون مراد نفس ایمان مراد دی دې سړی ډول ایمان نشتا او د مینې نه دغه مینه بې اختیاره مراد ده خو وایي دا هغه ټیم کې پته لګېږي چې کله مقابله راشي یو خوا بچی دی بل خوا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو خوا ښځه ده بل خوا محمد رسول الله دی نو الحمدلله دا په شرع برابر خلق خو پرېږده چې دا ګیر خریلي هم په دې ټیم کې د رسول الله ناموس ګټي او خپل زیله لته ورکوي تقي عثماني صاحب لیکلی دی په یو ځای کې یو انګریز هغه یو هوټل ته رالی او یو ګیر خریل شرابی مسلمان دی هغه سره کېناستو د هغه نه خبرې وباسي چې دا نشر کم مسلمانانو ته ووایم چې تاسو مسلمانان هم یاستئ د ځان نه خبر هم نه یاستئ د خپل دین نه نو دته کېناستو د رسول الله په حق ورته خبرې شروع کړلې یعنې د هغه د العیاذ بالله د بې ادبۍ خبرې شروع کړلې او د هغه مخې ته شیشي ګلاس کې شراب پراته دي وی دقه شرابی ګیر خریلی مسلمان دا بوتل راواغستو او ورتتاو شو چې جړق د انګریز دا خولې پې وواله او دا داړې تې لاندې وغورځولې وی زه به ژوندی یم او د محمد رسول الله په ناموس کې به ته خبرې کې او ته به زما نه ژوندی پاتې شي الحمدلله محترم مسلمانانو د مسلمان کې دا سمینه پار یو کې دا یوازې په سټیټ باندې زه د مینې اظهار نه کوم دا لاندې کسان چې خړ پړ به په نظر باندې راځي والله چې په دې کې کومه قرباني پرته ده د الله دپاره د الله د رسول دپاره نو انشاءالله تاریخ به په دې باندې دغه روښانه وي محترم مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داسې دروغجن پیغمبران پیدا شوي زه خپله خبره ختموم هغه سلسله هغه به روانئ مسلمة الکذاب ورته وایي دا په هغه زمانه کې پیدا شوی د خبرې د ده ډېرې دي خو ده پسې ډېر خلک ور روان ډېر پسې ور روان شمکور نو د ده یو امتي و نو یو ورځ یې ورله رالی وایي ما یو کویا ایستلی دی او ډېر ښه کویا دی او ښې اوبه پکې دی ته را سره لږ لاړ شه لاړې ور وتوکه چې دا نورم برکتي شي او دا ډېر چینهدار شي رسول الله مبارک د بدر غازیانو ته هغه کویا شل کویا ته لاړې ور توکلې وې د هغې اوبه بره راغلې وې په دې خولې خولې باندې اوښتې وې الحمدلله د عمرې نه دواړه پیرې ما د هغې نه اوبه د ځان سره راوړې آب شفا هغې ته ویلی کېږي دې کې د علماو تحقیقات دی چې دغه اوبه د زمزم اوبه د رسول الله د ګوتې نه کمې راوتې د اوبه د کوثر اوبه کمې افضلې دي هغه د علماو کار دی هغه اوبه رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاړو د برکته هغه بره خولې له رالی او بیږي او تر ننه پورې بیږي داسې اوبه چې حیران به شي چې ورشي الله دې موږ او تاسو بار بار ورولي نو دلم د امتي رالی وایي کویاله مې راشه لږ لاړې تم ورتوکه وایي دا دې درلم نو مسلمه خندیر ناولی دې چې کله وله ورلی او لاړې ورتوک کړې تاریخ کې ګواه دی تر ننه پورې د هغې نه چا څاڅکې اوبه نه دي لیدلي هغه اوبه لاړې ختمې شوې د مسلمه چې څوک د ختم نبوت نه منکر دی هغه به برکتیږي هغه به سپېرئ هغه به د جهان سپېرئ ابا د جهان سپیری چې څوک د رسول الله آخري پیغمبر نه مني یو ماشوم ولا چارا وستو وای دا ډېر عقلمند دی ته ورته لږه د برکت دوا وکړه رسول الله مبارک هغه خو یو صحابي باندې په سر باندې لاس ایښودی دی
د سلو کالونا صحابی واوختو خداغا صحابی سر سپین نچو د رسول اللہ دل سنو دون برکت اللہ تعالی پاکی دا برکت اچھولے مسیلمہ دے چی معشوم راوستو او مسیلمہ ورطا پا سر بانے لاس کے خودو پا جننا لیونے شو دا معشوم دا سی لیونے شو چی دا پوزن بے گندگی روانوا دا خلین بے لاڑی روانی وی پا یو بد حالو پا اسن پیدو پا دقا لیون کو کری دنیا نا لاڑی مسیلمہ سر برکت دا کم زیدی یو کسی باغ لبو دے زما دے باغ توی دا غوکا چارندام وکا چی دا بختور شی لکر رسول اللہ مبارک چی انس رضی اللہ ہو اغا باغ تا دوا کردے دا اغا پکال کی ڈبل میوہ دا قیدہ نیسی نو دا مسیلمن آولے ورلے التیو توبت اکڑے مخولا سیویل دو نو دا مسیلمہ معتقد ناولے سار وقتی زام لسئی چی زما باغ بچون ترو تادئی ولی مسیلمہ ناولی اگا ورطا چارندام کڑے دے چی دے ورلے نو پا باغ کے طولی ونی پریدا پا باغ کی ونم پریدا سانگم پریدا یو پانا پا کشنا نشتا دے طول باغ وچ رس جوڑ شوے دے نو انشاءاللہ کہ منگو تاسو دی خپلو مشرانو سرام پا دی ختم نبوت پا مسئلہ کی کلک ولاڑی دنیا بم دا خیر برکتی وی قبر بم برکتی وی دا مرگ نباد زندگی بم دا خیر برکتی وی نو منگ با دی علماء شاعتا کلک ولاڑی الحمدللہ کہ خیر دا اللہ پا توفیق